هلمند دولتي پوهنتون کې د لسو پروژو پرانیستنه وسول. نن شنبه د دلوي میاشتې 14 نیټه هلمند دولتي پوهنتون کې د لوړو زده کړو د وزیر هلمند والي او یو شمېر نورو دولتي مسؤلینو په شتون کې د لسو پروژو پرانیستنه وسول. په دې پروژو کې د کتابتون د تجهیز پروژه، د کمپیوټر لاب پروژه، د 10 کیلو واټ سولري برېښنا پروژه او یو شمېر نورې رغنیزې پروژې شاملې وې. هلمند دولتي پوهنتون کې داسې مال یو شمېر لوی پروژې پرانیستل کېږي چې څو کال مخکې د پوهنتون ان تدریسي بلاک هم نه درلود، چې اوس پکې د بیارغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. هلمند کې بوس پوهنتون د 115 تنه 12 ټولګي فارغ زده کوونکو څخه د پسرلني کانکور ازموینه واخیستل. تېره ورځ جمعه د دلوي میاشتې 14 نیټه هلمند کې بوس خصوصي پوهنتون په خپله 25مه دوره پسرلني کانکور ازموینه کې د 115 تنه 12 ټولګي فارغ زده کوونکو څخه په طب، حقوقو، کمپیوټر ساینس، اقتصاد پوهنځیو کې د 1403 هجري شمسي کال د پسرلني کانکور ازموینه واخیستل. هلمند کې بوس خصوصي پوهنتون داسې مال د 115 12 فارغ زده کوونکو څخه د پسرلني کانکور ازموینه واخیستل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په کانکور ازموینو کې ښځینه زده کوونکو ته د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. د کندهار د کرنې اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي چې سږکال په دغه ولایت کې کروندګرو په 1900 هکټاره ځمکه کې پیاز کرلي دي. د چارواکو په وینا سږکال په دغه ولایت کې 70,000 ټنه پیاز راټول شوي. د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلینو له ټولو ښاریانو غوښتي چې د ځمکې لاندې اوبو د زیاتوالي او د اوبو له بې ځایه مصرف څخه د مخنیوي په موخه کوڅو او کورونو کې واوره د جذب وړ ځایونو کې زیرمه کړي. په بغلان ولایت کې د شمال د ډبرو سکرو تصدۍ مسؤلین د دې ولایت له 5 ولسوالیو څخه په یوه ورځ کې د 2500 ټنه ډبرو سکرو د استخراج خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د دغو ډبرو سکرو استخراج پر کورنیو فابریکو سربیره بهر ته هم صادریږي.